ما ته ګوره بیا پوښتنه نه کوم دا کسان چیرته دي؟ قومندانه ما دوی هېڅ نه دي کتلي او نه یې پېژنم. ښه دا څه دي دا قومندان صاحب په یوه ورځ کې مالداره شوی ته دې قسمت ته وګوره. مخکې شه دا بې شرف اسمان چیرته دي؟ قومندانه ګورجستان ته لاړل. بهرامه دا واخلئ ویلی شئ. اول باید لاسونه ولچکم. قومندان صاحب بریدمن بوزو کړي کې دی. زویه څه مو وکړل؟ قومندان صاحب کسان تښتېدلي له پولیس څخه تېر شوي دي. خو صاحب موږ هم ډېر نږدې یو. که اجازه دې موږ به ولاړ شو وبه یې نیسو. نه بریدمنه دا امکان نه لري. دا ډېر ګواښونکی دی. د دواړو هېوادونو لپاره ښې پایلې نه لري. قومندان صاحب پولي ته ډېر نږدې یو نیولی شو. بریدمنه ډله دې راټوله کړه. تر ټولو نږدې حوزې ته ورشه او زما امر ته په تمه شئ. امر دې په ځای کېږي قومندان صاحب. حرکت کو. هله یوسئ دا یوسئ. څو بجې دي؟ څو شېبې وروسته 5 بجې کېږي. دا اوس څه شی دي؟ دلته څه روان دي؟ دلته څه روان دي؟ لاره بنده ده. تیږې غورځېدلې دي. له غرونو څخه تیږې؟ هو له غرونو څخه. کارونه هغې ورغلل. دا خلاص کا. ګوره جنرال صاحب کنه بیا یې وخت پیدا نه کړ. په خدای باور که ته دې حالات ته ډېر خفه کېږم. مه خفه کېږه سپین سترګیه، مه خفه کېږه. د خفه کېدو هېڅ خبره نشته. دندې مخته وړونکې که په دنده کې وي، کار کوونکې که خپل کار کې وي، که هر یو عسکر خپله پیره سمه ترسره کوي، که پولیس په ښار کې ښه ګزمه کوي، که دهقان خپل پټي کې کار کوي، ګنې خرڅونکي هغه ماشین داسې تاووي نو خوشحاله اوسه.
که چیرته د دې برعکس کیږي نو بیا هغه وخت دا معنا ورکوي چې ټول له منځه لاړو زویه حرکت وکړه. هو جنرال صاحب ته رښتیا وایي، خو ما دا فکر وکړه چې تا ډېر انتظار کړی. مېرمن یتن څنګه ده؟ ښه خو به وي. دوانه کوپوزي کار وکړي. دې دولت هغه ستوري ورته ځکه ورکړي چې دا دې کار وکړي. هو مېرمن یتن وایم انشاءالله ښه خو ده. د کار څخه تښتېدونکي کسان مې هېڅ نه خوښېږي. ونه لیونی کېږم، داسې ډول پوښتنې کوم. زه یتن ورته یادوم او دا ډګروال صاحب په اړه خبرې کوي. خدای دې راته خیر کړي. خانه تر اوسه مو په لاس کې هیڅ ډول ثبوت نشته، خو بیا هم کومه ورځ مو چې کارون روسان ته تسلیم کو، ولید او نظر د دې هېواد په پوله کې ځان ښکاره کوي. دا هیڅ د خیر علامې نه دي. ما ته داسې ښکاري چې هره شیبه یو شی کیدای شي، خو هیله مند یم چې غلط اوسم. قومندان صاحب موږ په تمه پاتې کېږو. که غواړئ په غره کې ځان ته مناسب ځای جوړولی شو قومندان صاحب. نه بریدمنه، دې ته اوس اړتیا نشته. تاسو زما امر ته په تمه شئ. امر دې په ځای کېږي قومندان صاحب. تورې ناش به دلته یو. سمه ده قومندان صاحب. ښه یورک چېرته دی؟ والله قومندان صاحب هغه ورک دی. څنګه ورک دی؟ نه والله پوهېږم. قومندان صاحب په ما باندې هم غوسه شو. غوسه شو؟ څه یې وویل؟ کله چې دا راغله ما ویل هغه ته هم لږ ورکړئ، سمدلاسه غوسه شو. ویلي چې دم بابا زه تا ته تلخور ښکارم که څنګه ها؟ لږ وروسته به پوه شو چې چېرته دی. بهرام ملک سره ما ته هم راکړه که نه. قومندان صاحب ټولې له تازه، خو پام کوه چې ګرم دی. هېڅ خبره مې نه. دارو دې شه. باباګانو اوس دا مبارک چې ښه ګرم شو نو لږ وروسته بیا ښې سمې چغې پیلوي نو ډېر خوند به وکړي، خوند به یو په دوه شي. قومندان صاحب کاش کې روغ مو پکې نه وای اچولی. باباګانو د بیلتون راوستلو مخالف یم، پوه شوئ. داسې 2 مینان بیلول او د داسې مبارکو شیانو په منځ کې د بیلتون خلاف. امر دې پر ځای کېږي قومندان زما صاحب. زمری زه او ته چېرته مخ شوي یو؟ نه قومندان صاحب. زمری بابا جانه چای لرې؟ هو قومندان صاحب چای لرو. آفرین زمریانو له چی سره ډېر خوند کوي. اوس د دې د پخولو تر ټولو خطرناک ځای را ورسېدو. بوی کولی پوه شوې، دا مبارک شی دومره ښکلی بوی کوي چې ټول خلک په ځان باندې راټولوي. په دې خو پوهېږي که نه؟ څوک چې نه لري هغوی ته دې خدای ورکړي، خو یعنې دومره ګی شی دورک حیدر خولې ته هم نه ځي. زه به دا چا ته ورکړم که نه؟ تاسو وایئ ناحقه یم؟ هو قومندان صاحب. قومندان صاحب دا څومره ښکلی بوی دی، دا دې څه چمتو کړي دي؟ ټول خېټوران راټول شوي دي، هغه دی بوی کش کړ راغلم. ته هم همدلته یې؟ اوف قومندان صاحب په لاسونو دې برکت لږ شه. شانتې راکړه. وای قومندان صاحب ولې دې زحمت ویستلی؟ راوړه. ای هاي قومندان صاحب الله په پخلي کې ډېر ښه آفرین دې وي. دلته لږ هم. باباګانو تاسو ته هېڅ هم نشته، پوه شوئ که نه؟ تاسو ته هېڅ هم نشته. اوهو قومندان صاحب ولې هېڅ هم نشته؟ بابا جانه ته دفاعي ډزې کوه، زه به دا ختم کړم. هله نو دا خو لاړو. قومندان صاحب خیر په غوړو کې دا ډوډۍ ووهه. توبه. قومندان صاحب دا خو ډېره بده ده. غالبه او ودې لیدل څنګه سر کړل. قومندان صاحب سړی ډېر پخواني فکر لرونکی دی. قومندان صاحب دا دې خبره ده، همداسې ده که نه؟ غالبه ملګریه هله لاره راکړه، هله ایسته شه. راځه. قومندان صاحب د آذربایجان څخه ډګروال جوهر په اړیکه کې دی. قرارګاه سره یې اړیکه نیولې؟ هو قومندان صاحب. پوه شوم. ډګروال صاحب جوهره څنګه یې؟ کوپوزه وروره ډېر خوشحاله شوم چې ستا غږ مې واورېدو. مننه ډګروال صاحب. کوپوزه دلته عجیبه کارونه روان دي. ما ویل په دې به پوهېدل غواړي ځکه مې زنګ ووهو. له څه نه چې ډارېدم هماغسې وشول. پرون ماښام ناوخته 6 روسي عسکر وژل شوي دي. کله چې انځورونه خپاره شول یو یې موږ ته راغی. ډګرواله کارون تښتېدلی دی. خدای دې ووهي. نور هم شته دی. څه دي؟ کوپوزه کس په آذربایجان کې دی.
مهرباني وکړه. قومندان صاحب ډګروال کوپوز که پوزه اورم. قومندان صاحب کارون تښتېدلی دی، په روسي پولیسو باندې برید شوی. دا ته څه وایې؟ کارون په آذربایجان کې دی. تورې د حرکاتو امر لازقې وروسته باید الوتکې کې اوسئ، ژر کوئ. بزرګ بابا څه وشول؟ ادرس معلوم شو؟ هو یاره که ادرس معلوم شو. کارون په آذربایجان کې دی، هله ژر کوئ. قومندان صاحب ډګروال صاحب کوپوز امر وکړئ قومندان صاحب. بریدمنه، له آذربایجان څخه معلومات راغلل، د موخې ځای مو بدل شو. بیا یې وایم، د موخې ځای مو بدل شو. ما اخیستل شو قومندان صاحب. د موخې ځای مو کربا. کربا دې وویل قومندان صاحب؟ هو زویه، سم دې واورېدل. کارون کربا ته ځي. هغه شیطان غواړي چې بیا د پایل ټکي ته ورشي. بریدمن خان بزوکه، تا ته امر کوم، ډله دې واخله، کارون پیدا که او هغه له منځه یوسه. بیا یې وایم که چېرته دوزخ ته هم لاړ شي، پوره صلاحیت لري هغه ځناور پیدا که او له منځه یوسه. زویه په کربا کې به نور یو څاڅکی وینه هم نه تویېږي. دې ته اجازه نه ورکوو. امر دې په ځای کېږي قومندان صاحب. خدای دې له تاسو سره مل شي. ژوندی اوسئ قومندان صاحب. بزرګ بابا سره باندې یورکا بابا وایه که نه سره باندې د کارونه به موخه معلومه شوه. کوم ځای دی؟ هغه بې شرفه کربا ته ځي. کربا ته؟ کربا ته. بریدمن بختیار هم همالته تللی دی. بختیار؟ د بختیار ټوله کورنۍ هلته له منځه وړي. سړی د هغوی خبرونو ته تللی دی. تورې والوځئ، الوتکې ته پورته شئ. Ay balam Qarabağda talan var Ay balam beni derde salan var Ay balam
ayağını gözü yolda kalan var gözü yolda kalan var Ay balam bu beni bu da beni ay balam koydun çukurda beni ay balam sadıklığın bu muydu yedirdin kurda beni ay balam sadıklığın bu muydu yedirdin kurda beni sadıklığın bu muydu yedirdin kurda beni yedirdin kurda beni yedirdin kurda beni منډه پارام همدلته کېنه زما د راتګ پورې همدلته کېنه پنکه او چغک دې پورته نه کړې همدلته کېنه زما د زوی ای چېرته لاړ شي
دا ټول ځایونه وګورئ یو هم کورونو کې پرې نږدئ پرېږده ما پرېږدئ پرېږدئ دلته هیڅوک نشته بله اوه وروره راغلل وړاندې مې هم دا کار کړی اوس یې هم کوم ټولې کوڅې په وینو رنګوم هغه موبایل وغورځوه لوري کلی ته رسېدلي دي اوس هم حرکت کوي قومندان صاحب هر کله چې د بیړنۍ مرستې لپاره کلي ته ځو نو بدبختانه په داسې وختونو کې هر وخت یو دام وي ډارېږم چې هلته هم داسې ونه شي کلي ته چې ورسېدل د ډلې قومندان سره اړیکه ونیسه امر د پر ځای کېږي صاحب راځه ډګروال صاحب سیفو دلته دی غواړي در سره وګوري وروسته امر دې پر ځای کېږي صاحب
دوانه څو ځلې درته ووایم په موبایل کې خبرې نه کوم له چا سره نه ګورم پام چې بیا را نه شي امر دې پر ځای کېږي صاحب زه به نه لیونی کېږم که ووایم بیا هم ګناهګار یم او که ونه وایم بیا هم زه مخکې له وخت نه زوړ شوم ته دې حال ته وګوره دې ویښتانو ته وګوره چالره مهرباني وکړه وروره زه مې په وړاندې همدا اوس یو رټل شوی سړی وینم چالره ته څه وینې وروره زه پوره بې عزته شوی کس وینم والله چې سم عزت یې ورکړی دی خاکي بازو تاسو باید زما عزت وکړئ کوپوس بابا ښه عزت درکړی که نه ښه بې عزته کړی که نه ووایه که نه چې تاسو بد کړي وه هلکانو خپل کار ته ځئ چاپره ته هم له دې سره لاس مه یو کوه باور وکړه چې شین دې خورم سمه ده وروره مه خفه کېږه ځئ خاکي بازانو زر کوئ ځئ خدایه ته ما ته صبر راکړې سیف وروره تا ته یو خبره وکړم ما یو تړون وکړ باور وکړه چې دا مې ښه کار وکړه که بد زه هېڅ نه پوهېږم د څه شي تړون وروره ما د دې هېواد له جمهوریت سره تړون کړی دی ما تړون کړی عسکري زما مسلک شو دا خبره ده هو دا خبره ده وروره که رښتیا ووایم زه ډېر سخت د فشار لاندې یم دا ډېر سخت کار دی دې خواخوا کارونه زه چې په مردین کې هم ډېر ارامه اوسېدم زه به نه لیونی کېږم چې دلته راغلی یم وزن مې کم شوی دی او خپل ویښته مې ټول له لاسه ورکړه ته دا وګوره ته مې دې هاته وګوره وروره ځوانۍ کې مې ویښته له لاسه ورکړه چې لاس پې کش کوم ټول ویښته مې تویېږي یعنې اوس نشه خو هر وخت یې تویېږي کوپوس بابا درته بیا څه وویل کال لري له تا سره نشي لیدلی څه وایي وروره ته به ما لیونی کې ته څنګه دومره زر ښه شوې او دلته راغلی زه خو هېڅ نه پوهېږم د څه شي زر 15 ورځې شوي 15 ورځې کمې دي ته خو هسې هم بدبوټی یې ستا په حالات هېڅ نه پوهېږم خیر خو به وي که په تا باندې بمونو مور هم وغورځېږي ته بیا هم نه مړ کېږي ته څه ډول انسان یې دوا نه په رښتیا سره د ډېر فشار لاندې لږ ارامه اوسه چای وڅښه چای څکې ستا لپاره به یې وڅښم ښه ده هله قربان دې شم 2 ګیلاسه راوړه زه به نه لیونی کېږم دا هم په ما راوړئ تا ته مې وویل موبایل وغورځوه زر کوه دام ده ودرېږه تورې له موټر څخه ښکته شئ ټول موزیګانې ونیسئ دا څه روان دي روزوک بابا دا څه روان دي یاره که بختیار څنګه پوه شول څه روان دي دا مې وویل د دام په اړه یې وویل دوهمه مرمۍ دې په سر ولم چاته دې زنګ وهلی و تا ته وایم چاته دې زنګ وهلی و رښتیا تاسو په اسانۍ سره خبرې نه کوئ په لاره کې دا میخی دی وړاندې ورنشي په لاره کې بمونه دي واخیستل شو ډزې وکئ ټول ختم کړئ ډزې وکئ د دې کلي څخه یې ته د دې ځای اوسېدونکی یې د دې کلي خلک ټول مړه شول ته په هغه وخت کې کوچنی وې که نه
تر اوسه دلته ژوند کوي ټول ووژل شول ځان دې درد کوي ډېره اندېښنه مه کوه په دې نړۍ کې به په یو لاس کار هم کولی شي د لارې په سر کې دا مې ښودل تاسو ته ښه قومندان صاحب دا ځناور دلته موږ مصرفوي تاسو د هغې بلې خوا نه ورشئ او خدمت یې قومندان صاحب ستا له خدای قربان شم بزرګ بابا دوی ټول 18 کسان دي څه وکړو رښتیا باید یې ورکړه رښتیا باید خو دې ځناورو موخه دا ده چې موږ کلي ته دننه نه شو که دلته یې دومره کسان پرېښي نو ته فکر وکړه چې په کلي کې به یې څه حال جوړ کړي بلکل همداسې ده بابا زما یو لاس تاسو ته بس نه کوي په دفاعي توګه ټول له دې ځایه کلي ته دننه کېږو چیدم غالبا سلجوقه امره ټول اوسئ ملګرو دفاعي ډزې وکړه وروره راځه دې خوا ته راځه منډه که تېز شئ زر کوئ زر کوئ بزرګ بابا سمه ده ورکړه منډه که یورک بابا والوچه خدای دې ووهي کارونه ډله تښتي تښتي له زره هغوی دې ختم نه شو کړی نه پوهېږم په یو ډول پوه شول او کارونه یوه بله خبره ده څه دي د کلي خواته ورځي کسان پوه شوي دي هېڅکله نه تېرېږي همداسې ده که نه سمه ده هغوی به هم له منځه یوسو کسان دې راټول کړه او سمدلاسه دلته راشه بیړه وکړه سمه ده وروره ته خو ټپې شوی او څه نشته محمد امینه هیله کوم وایه څه روان دي ښې وروره څه به روان وي دا بې شرفان او بې عزته ترهګر بیا دلته راغلي دي د تورې ډلې څخه کوم خبر شته محمد امینه د تورې ډلې نه کوم خبر لرې نه پوهېږم وروره دلته داسې درېدل نه کېږي یعنې د تورې ډلې تر راتلو پورې باید په یو ځای کې پټ شو راځه
بریدمنې شفا دې وي په خیر راغلی مننه قومندان صاحب درملنه د ختمه شوې چې روغتون نه راغلی قومندان صاحب فزیکي درملنه مې دامه لري خو لږ اندېښنه وي او راغلی سمه ده بریدمنې د حالات په اړه د راپور له روغتون څخه موږ ته راغلی دی کوم ډاکټر چې راپور ورکړی له هغه سره مې خبرې وکړې خواشینی یم راپور ښایي چې ته نوره جنگیالی الوتکه نشي پورته کولی ته نوره د جټ الوتکو پیلوټه نه یې قومندان صاحب کیدای شي کومه تېروتنه شوې وي زما فزیکي درملنه روانه ده او هیڅ کومه تېروتنه نه ده شوې څنګه مې چې وویل د راپور اخیستو څخه وروسته ما خپله له ډاکټر سره خبرې وکړې خو ګوره پوهېږم ستا لپاره څومره اړینه دنده ده خو په جنګي الوتکه کې نه کېناستل داسې نه ده چې ته به له دندې څخه لرې کېږې ته به بیا هم دلته دنده ترسره کوې قومندان صاحب فزیکي درملنه مې روانه ده هغه کیدای شي د درملنې پای کې ما دا ټولې خبرې ستا له ډاکټر سره کړي دي لورې خواشینی یم پوه شوم قومندان صاحب فکر کوم زما لپاره هر څه ختم شول نه بریدمنې نه دي ختم درملنه دې پای ته ورسوه وروسته راشه او کومه نوې دنده چې درکول کېږي هغه پیل کا بریدمنې امر دې پر ځای کېږي صاحب راپور ښایي چې ته نوره جنګي الوتکه نشي پورته کولی ته نوره د جټ الوتکو پیلوټه نه یې
İmran. Selçuk no! نه